داسې کار کوو چې یو پروسس کوو ای سټور ته ځو او پرچیس د دې نه کوو چې هغه ټول هر څه به دا څنګه کار کوي. نو زه راغلم دلته کې یو پروډکټ مې سرچ کو سوټ پروډکټ زما خوښ شو دا یو دا ما دې ته زه راغلم د دې ډیټیل مې وکتل د دې ریویوز مې وکتل ډسکرپشن مې ورله وکتو. نو دې ځای کې نه زما یو پکار دی د ما کارټ ته ایډ کو چې کارټ ته ایډ شو د دې ځای کې نه کوم شپینګ ایډرس چې دی هغه څه چینج کولی هم شم پاکستان ته یا دا یو ایس بي زه پرېږدم دغه شانتي صحیح دی. بیا زه داسې کار کوم چې واپس ځمه سټور ته او د دې ځای کې نه دا بک مې هم پکار دی دا هم زه کارټ ته ایډ کوم چې دی ما کارټ ته ایډ کو کارټ ته 2 آیټم ایډ شو. اوس زم د دې چیک آوټ کوم پروسیډ ټو چیک آوټ پیج ته چې زه راغلم دلته کې ماته زما ټول ډیټیلز ښایي او مختلف آپشنز ښایي زه یم چې کیش آن ډیلیوري زما پکار ده او بیا به دلته کې به زه نیم خپل ورکړم چې ابو بکر او کمپنی نیم آپشنل دی یونایټډ سټیټ دی او زه به دې له نوم ورکړم چې سټریټ نمبر 1 او دلته کې اپارټمنټ څه ډیټیل چې دی هغه به ورکوي سټي ټاون چې دی مای ټاون نوم به زه دې له ورکړم مای ټاون. د دې نه پس چې کوم دی زپ کوډ به زه سلیکټ کړم او دلته کې فون نمبر به زه سلیکټ کړم دا زما فون نمبر شو abu@mail.com دا زما ایمیل شو او زم زما سره کریټ اکاونټ کا زما سره ایمیل په دې ټیم را اکاونټ هم جوړ کا abu@mail.com به هغه شي یوزر نیم شي او دا به پاسورډ شي او دا هغې نه پس دلته کې څه اډیشنل نوټ زه لیکل غواړم نو هغه پکې هم ایډ کولی شم اډیشنل نوټ دا زما د پروډکټ ډیټیل دی زه به پلیس آرډر وهم. نو ویلیډ زپ کوډ چې دی هغه نه دی ویلیډ نو دا به زه ایډ کړم زپ کوډ بیا هم نه دی ویلیډ نو زه داسې کار کوم اوس ما ته پته نشته چې دا دغه ځای د زپ کوډ څه دغه دی نو زه به یو ایس زپ کوډ فارمیټ نو چې د دې زپ کوډ سره زه به هغه راوالم دا نو چې 9 ډیجټ زپ کوډ او زه به د دې نه یو راواخلم دا به ټرای کوو چې دی دا ایکسپټ کوي که نه او اوس به وګورو اوس هم نه دی ویلیډ زه به د پاکستان دا سلیکټ کړم ضروري نه ده چې یو ایس ټي اوس سلیکټ زه به دا چینج کړم ایډرس پاکستان بس ما ته دې زره زپ کوډ پته ده زه به له دا ورکړم دا چې زه یم زه په خیبر پښتونخوا کې یم او 19200 او دا به زه پلیس آرډر کړم آرډر پلیس شو دا یې ما ته ډیټیل وښول چې آرډر نمبر دی دا دی په دې تاریخ باندې دغه شو که اوس زما ته به ایمیل چې ایمیل هم زما نمبر دغه ته ایډمین ته لاړ شي چې دا آرډر پلیس کو او دا ډیټیل دی او کیش آن ډیلیوري نو اوس زما آرډر چې دلته کې پلیس شو اوس که زه داسې کار وکړم اکاونټ پیج ته راشم اکاونټ پیج دلته کې مینیو کې لینک نه دی ایډ شوی نو هغې دغه چې مای اکاونټ وي که زه مای اکاونټ وهم اوس زه دې ته لاګین شوی یم که زه لاګین یم نو هغه ایمیل او پاسورډ باندې زما اکاونټ جوړ کړو زه ورته اټومیټیکلی لاګین کړم. نو لکه ډیش بورډ آپشن ته زه راشم په ډیش بورډ باندې به دا زما مین دغه ما د ښایي ډیش بورډ آرډرز او دا به ښایي دلته کې د آرډرز ته زه راشم نو دلته کې زما 2 آرډرز دي یو آن هولډ دی او بل چې دی هغه کینسل شوی دی نو دا چې دی زما خیال په دې کې ما 0 آیټم سلیکټ کړو دا ځکه کینسل شوی دی زه به دا وګورم چې په دې کې څه دي دا خو میتډ پیپال شو کوي او نور څه ډیټیل ما ته شو کوي صحیح. نو زه ګورم چې دا آرډر اوس په ډاونلوډس ته راشم نو ډاونلوډس پکې څه نشته زه د دې فرنټ اینډ نه ګورم چې د فرنټ اینډ نه زما د سایډ سوري د بیک اینډ نه آرډر چې کوم راغی هغه څنګه شو کېږي که زه دا ریفریش کړم نو په وو کامرس کې په آرډر سیکشن ته زه راشم دلته به آرډر موجود وي آرډر چې دی ابوبکر آرډر کړی دی د دې دا به زه کلیک کړم دا اوس آن هولډ دی نو اوس به د دې ځای نه کله فرض کا آرډر کمپلیټ شو د هغې مختلف سټیټس بیا دې ځای نه چینج کېږي کینسل شو ریفنډ شو فیل شو زه به دا کمپلیټ سلیکټ کړم او دا به اپډیټ کړم نو آرډر چې دا کمپلیټ شو کسټمر ته به ایمیل لاړ شي چې ستاسو آرډر چې دی هغه کمپلیټ شو او پروډکټ تاسو ته میلاو شو که زه اوس دلته کې دا ریفریش کړم چې کله آرډر کمپلیټ شو نو ما ته هغه پی ډي ایف دلته کې اویلیبل شو دې ځای نه زه پی ډي ایف ډاونلوډ کولی شم او دا زه اوس کتی شم ما ته هغه پروډکټ هم میلاو شو دا اوس زما آرډرز دي دا یو آرډر چې دی دا مې کمپلیټ شوی دی ټیک شو په دې کې 2 آیټمز ما بای کړو که دا زه ویو کړم نو یو دا بک دی
او دویم چې ما بای کړی نو هغه سوټ و نو سوټ به ماته ډیلیور شي او بوک چې دی ما دې ځای نه ډاونلوډ کړو نو دا راځي پروسس و سمپل او په دې باندې مونږ یو دغه جوړ کړو سایټ جوړ کړو په دې کې تاسو نور هم کسټمایزیشن بیا د خپل مرزي کولی شئ او دا نور ایډوانس ته بوتلی شئ کم تاسو څه یوز د هغه یوز مطابق باندې نو دا شو دا دغه پیج دا وکامرس ویب سایټ او په دې کې به مونږ دا ختم کو دې کې تاسو کانټیکټ فارم میسنګ دی که تاسو ورته کانټیکټ فارم اډ کول غواړئ هغه ورته هم اډ کولی شئ او نیکسټ ویډیو کې مونږ د ملټي وینډر آپشن ګورو چې هغه څه ته وایي نیکسټ سیکشن به د هغې نه سټارټ کېږي او هغه به په خپل سایټ کې امپلیمنټ کوو